نننې زموږ سبق دویمه سپاره سورة البقره آیات نمبر 232 خوانوالی تر آیات نمبر 233 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکئ تاسو ښځو ته فبلغن اجلهن نو ورسیږي دی خپلو نیټو ته فلا تعضلوهن نو متنګوئ تاسو دی لره ان ینکحن دا چې نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم کله چې راضي وي دی په خپل منځ کې بالمعروف په ښې طریقې سره ذلک دا حکم یوعظ به پن ورکولی شي په دې سره من کان منکم هغه چاته چې ستاسو نه یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان راوړي یا ایمان لري بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم دغه احکام پاکونکي د زړونو ستاسو دي و اطهر او پاکونکي د بدنونو ستاسو دي والله یعلم او الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات او میندې یرضعن پای به ورکوي اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین 2 کاله پورا لمن اراده دا حکم دی د پاره د هغه چا ان یتم الرضاعه لمن اراده دا حکم دی د پاره د هغه چا لمن اراد ان یتم الرضاعه دا حکم دی د پاره د هغه چا چې اراده کوي د پوره کولو د پایو وعلى المولود له او په پلار د بچی باندې رزقهن رزق د دې مرضعاتو دی پای ورکونکو دی وکسوتهن او جوړه جامه د دی ده بالمعروف په رواجي طریقې سره لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکولی هیڅ یو تن ته الا وسعها مگر په اندازه د طاقت د هغو لا تضار والدة بولدها ضرر به نشي رسولی مور ته په سبب د بچی د دې باندې ولا مولود له بولده او نه پلار د بچی ته په سبب د بچی د هغو وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې پشان د دې احکام دي فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فإن أرادا نو که اراده وکړي دا دواړه فصالا د پریکولو د بچی د پایونه عن تراض منهما پر زامنتیا د دې دواړو وتشاور او مشورې سره فلا جناح علیهما نو نشته ګناه په دې دواړو باندې وان اردتم
او که اراده کوي تاسو ان تسترضعوا اولادکم دا چې طلب د پای ورکول او کوي تاسو د پاره د خپل اولادو فلا جناح علیکم نو نشته ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې اوس پارل تاسو ما آتیتم بالمعروف هغه چې اراده کړی وي تاسو د ورکولو د هغې په ښې طریقې سره واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې یقینا الله د هغه څه چې کوئ تاسو لیدونکی دی